پاکستان ته څنګه ښه طالبان په بدو طالبانو بدل شو. ویډیو وګورئ او سول افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. پاکستان ایډان ورځپاڼې په یوه تحلیل کې لیکلي دي چې د افغان طالبانو له بیا واکمنۍ سره د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ځواکونه نور هم زړور او فعال شوي دي. د ورځپاڼې لیکلي حافظ ګل بهادر چې یو وخت د ښه طالب په نوم پیژندل کېده په بد طالب بدل شوی دی. په دغه شننه کې چې د پنجشنبې په ورځ د اوري په 2مه ورځ خپره شوې راغلي د حافظ ګل بهادر د خپلوانو پر وژلو سربیره د پاکستان د پوځ تکتیکونو د پاکستان له حکومت سره د هغه د دښمنۍ په زیاتېدو کې مرسته کړې ده. د دې شننې لیکوال ضیاء الرحمن د یوې سرچینې په حواله لیکلي حافظ ګل بهادر له پاکستان سره د خپلې ډلې د پخوانیو همکاریو له امله د عملیاتو پر مهال د دغه هیواد له پوځ څخه د نرم چلند تمه درلوده، خو دا تمه بې ځایه وه. په پوځي عملیاتو کې کورونه ویجاړ او کورنۍ یې بې ځایه شوي. دغه سرچینې ډان ورځپاڼې ته ویلي د پاکستان بې پروا چلند د دې لامل شوی چې حافظ ګل بهادر د پاکستان ضد دریځ خپل کړي. د دې شننې لیکوال د افغانستان او پاکستان پر پوله وروستیو بریدونو ته په اشاره سره لیکلي چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد څو لوی بریدونه ترسره کړي دي. په دې شننه کې د حافظ ګل بهادر د ژوند یو لنډه برخه هم راخیستل شوې ده او په 2006 کال کې د پاکستان له حکومت سره د هغه د سولې تړون ته هم اشاره شوې ده. د دې شننې لیکوال وایي دا تړون په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان له لویو عملیاتو وروسته پای ته ورسېد. په دې شننه کې د سرچینو په حواله ویل شوي دي چې د ګل بهادر ځواکونو د حقاني شبکې د مشرانو ملاتړ هم ترلاسه کړی دی. دغې ورځپاڼې لیکلي دي د راپورونو له مخې په دې ملاتړ کې په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه، اضافي ځواکونه، مالي سرچینې او حتی له امریکایي ځواکونو څخه پاتې شوي پرمختللې وسلې شاملې دي. د حافظ ګل بهادر د تحریک طالبان پاکستان یو له مهمو قومندانانو څخه دی چې د پاکستان په وینا په افغانستان کې اوسیږي.